یاره د بونیر کې سیلاب راغلی دی او ډېر زیات په خطر دی. السلام علیکم. سلام. تاسو ولې خفه یئ؟ یاره ځکه خفه یو چې سیلاب راغلی دی او بونیر یې ډېر زیات خراب کړی دی. ها ښه په هغې باندې په خپله زه خفه وم. خو بس څه وکړو دا یاره د بونیر په باره کې تاسو څه وایئ؟ نیوز وکته دا زړه مې ډېر زیات مات شو. بونیر والا یاره اعلانونه وکړه وایي مونږ ته یاره د زنانو د لامبولو د هغې کمی دی نو وایي کسان دې راشي زنانې دې راشي هسپتال ته او دې نه علاوه ډېر خلک یې ډېر خراب کړي دي یاره بازارونه یې چې کم دي. یاره اوس به داسې کار وکړو که نه چې ده به لکه وو زمونږ به نور ورسره دغه نه کېږي او د هر چا خپل وس دی اوس مطابق نو زمونږ د طرفه چې دی دا ګړی ده که هر څومره پیسې کولې دا ونیسه دا چانده شو دا واله دا ګوتما څه کېږي نو دا د بونیر لپاره نه دی دا چپل شوه صحیح ده. یاره د چاندې دا خبره ټیک ده زما چې هم څه د اوسه کېږي یو بوله دا موبایل ورکړو دغه شان زما هم دا فیضار بغیر فیضار چې بونیر والا به فیضار نه وي زما دې لیکیم نه وي هېڅ پکې خبره نشته. را به وړو چې د هر چا څه اوس کېږي وروره دلته یې راوړی او ورڅخه دغه خلک دې سیلاب پرې راغلی دی الله دې مل شي خو ډېر زیات یې خراب کړی دی. بلکل اوس دا چانده په کار دی هر جاغوره د چانده باندې او که نه زموږ مسلمانان وروڼه دي چې په دې کې ورسره مونږ ودرېږو انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیارت دپاره کوئ؟ سره د بونیر په باره کې کوو په هغو سیلابونه راغلي دي او ډېر زیات بد حالې دی. مونږ رالو چې لکه د چا هر وس کېږي مونږ دا په چا زور نه راولي چې ته دا وکړه او دا وکړه د وس خبره ده اوس ورور چې څه دې وس کېږي هغه راوړه بونیر په دا چې ټول زما د وسه کېږي بیل دی نو کله جزاک الله. السلام علیکم. سلام. بونیر په باره کې چانده د بونیر په باره کې بنده څه کېږي جزاک الله جزاک الله. څوک راغلی و جزاک الله. زه خو ورځم دسي او مینا مینا کوم تر چا وس هر دلته به یې رالېږم صحیح ده زه راځم صحیح ده. السلام علیکم. تاسو د څه په باره کې کوئ؟ بونیر کې سیلاب راغلی د سیلاب خلکو مدد وکړي. چپل د اوسه کېږي یو موبایل دی او په دې بکسو کې څه پیسې دي جزاک الله جزاک او الله دا دغه قرار شو یاره زمونږ د کلي د نر خلک ته یاره د پیزارو پرې مدد وکړو نو یاره قربان شوم د دې کسانو نه چې هر یو نمونه شی راکوی د خپل د استعمال موبایل یې رالم راکړه او ګړی او دې ګوتمو ته نو اوس یاره مونږ د دا په کار دی چې مونږ د بونیر سره ودرېږو سبا دا سیلاب په مونږ باندې هم راتلی شو نو سبا کېدي چې هغه زمونږ مخې ته ولاړې اوس که نن مونږ د هغو سره مدد ونه کړو نو سبا هغه زمونږ سره بیا مدد نه کوي او بل دا د کلمې وروڼه مو دي نو مونږ له پکار دی چې مونږ د دوی سره ودرېږو بالکل وردیږو به انشاءالله تعالی. ډېر والا مونږ د سره ولاړ یو دې فیضا ته به وګورو که نور هم څه وس کېږي که نه نو انشاءالله مونږ د سره 24 ګنټې تابعدار ولاړ یو. زمونږ دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي د دې په باره کې جوړه کړه چې که دا هر چا څونه وس کېږي د وس خبره ده هغه دې ته مه ګوره چې دا پیزار دی او دا ګړی دی او که هر شي نو وروره مهرباني وکړئ د بونیر دپاره چې کم نمونه وس هم کېږي افغه امداد وسه تاسو کولی شئ ځکه چې دا په مونږ باندې هم راتلی شي او د چا به دغه خوشحالۍ کې په دې باندې مونږ ته خفګان پکار دی داسې د بلاله بالکل